ننګرهار لپاره نوی ټاکل شوی والي شاه محمود مياخيل د خپل رسمي دندې د پیل په لومړۍ ورځ په داسې حال کې چې يوشمير مسؤلينو هم ملتيا کوله له غرمې وروسته د هېواد د خپلواکی د اتل شاه غازي امان الله خان د عدم تشدد د مبارزې د سرلاري خان عبدالغفارخان او د بېسودو ولسوالۍ اړوند د نجم الدين اخندزاده له مقبرو څخه د ليدنې ترڅنګ د هغوی روح ته د دعا په موخه لاسونه لپه کړل. د ننګرهار لپاره نوی ټاکل شوی والي شاه محمود مياخيل غازي امان الله خان د خپلواکی اتل یاد کړ چې په وینای غازي امان الله خان د افغانستان د نظام جوړونې بنسټګر وو. نوموړي دغه راز وویل چې د خان عبدالغفارخان فکري مبارزې ته به پراختیا ورکړي. مياخيل دغه راز زیاته کړه چې ځوان کول باید د ملي او روحاني شخصیتونو لار تعقیب کړي څو د ژوند په ټولو پړاوونو کې د کامیابی لوړو پوړونو ته ورسیږي. او مبارزه په دې خاطر باندې ده چې زموږ په ټولنه کې مختلفو جهاتونو کې کار پکارو چې فکری تغییر موږ څنګه راولو. دا مهمه مسله ده چې بلخصه پښتانه په دغه سیمه کې تعلیم څنګه وکړي، خپل حکومتداري څنګه وکړي، نظام څنګه جوړ کړي. دا ټول هغه شیان دي چې موږ وروسته پاتې وو. نو اوس هم یعنې زیاتې مبارزې ته ضرورت دی. که تاسې د دې مبارزه په هغه اول وخت کې وګورئ نو هم د تعلیمي سطحه کې هم د دین او د علماو سره دغه هم د ولس سره کار کوو. او اوس هم موږ دې ته ضرورت لرو چې هم د علماو سره کار باید وکړو، هم د خلکو سره باید کار وکړو، او هم د خلکو هغه ذهنیت او دغه ته باید تغییر ورکړو. ځکه کله که موږ کې فکري تغییر راشي دا نور تغییرات بیا په خپله راځي. باید یاد شي چې د هېواد د خپلواکۍ اتل شاه غازي امان الله خان او خان عبدالغفارخان د مقبرو رغنیزې چارې روانې دي چې د مسؤلینو په وینا په نږدې راتلونکي کې به بشپړې شي.